وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د جامعې دارالعلوم دیوبند په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې جامعه دارالعلوم دیوبند څه وخت جوړه سوې او چا جوړه کړې ده. محترم وروره، چې کله انګلیسي استعمار په ټوله وچه د هند باندې خپور و، نو په هغه زمانه کې ډیر علما شهیدان کړل سول. نو انګریزانو وغوښتل چې هلته خپل حکومت وکړي. نو یو نوی فکر د ایجاد دپاره یې داسې هغه وکړله چې باید په هند کې مسلمانان داسې وروزي چې دغه رنګ او نسلن و رنګن له لحاظه هندی وي او فکرن و ذهنن غربی وي. داسې مدارسو ته یې اراده وکړله انګریزانو. بیا هغه وخت کې انګریزانو یو سړی لورت میکال په نامه باندې په هند کې مقرر کړ چې ته داسې مدارس جوړې که چې هلته داسې طالبان پکې وروزل سي چې رنګ او هغه نسلن هندوان وي، د هند خلک وي، اما فکر یې غربي فکر وي. نو هغه وخت کې دوی په دې باندې کار شروع کړ. چې کار یې شروع کړ، بیا په دغه زمانه کې په هند کې یو لوی مبارز عالم و، محمد قاسم نانوتوي رحمه الله. نو د چې کله د لورد میکال خبره واورېدله، نو بیا یې یو بل حاجي صاحب و، حاجي محمد عابد نومېده، د دوی دواړو مشوره وکړله او په شریکه باندې په دیوبند کې، د دیوبند جای ده، په د دیوبند کې په یو واړه جومات کې د مدرسې تهداب کې خود او دا 1283 کال د هجرت و، یعنی تقریبا د نن نه 160 کلونو په اندازه باندې 1283 کالو 15 میاشت د محرم الحرام 15 وه. په یو واړه جومات کې د درس و د تدریس مبارزه او دعوت شروع کړ. او اولینی استاز په دې مدرسه کې مولا محمود نومېده او اولینی شاګرد په دې مدرسه کې محمود الحسن و چې علامه شیخ الهند محمود حسن الدیوبندي رحمه الله و، چې ډیر په اخلاص باندې د دې مدرسې بنیاد کې ښودل سوی و. الحمدلله چې نن په ټوله وچه د هند کې، بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې یوه له ممتازو مدارسو نه ده. او دغه پوښتنه وروره چې د دې بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښودلی، ما خپله کوم کتاب کې نه دی لیدلي وروره، خو زه خپله چې دیوبند ته تللی وم، زوړ دیوبند چې ده، نو هلته یوه څا ده، نو او هغه نقشه یې چې ده، نو بیا مې هلته چې پوښتنه وکړله، دوی ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ورغلی و، دا نقشه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې اچولې وله او دغه څا هم د همغه وخت نه ده. نو والعلم عند الله. یوه ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده محترمه جامعې دارالعلوم دیوبند کې چې څوک ورغلي نه یې الله دې ورولي. د اصلي دیوبند دروازه د موږ د افغانانو افتخار ده. کله چې د دیوبند مدرسې ته ننوځي، نو غاټه دروازه ده، په دې دروازه باندې سپین رنګ باندې لیکلي باب الظاهر، دا د افغانستان پخوانی بادشاه ظاهر شاه ورته جوړه کړې ده، چې تر اوسه پورې د افغانانو دغه نښه پاتې ده. نو په همدغه خبره باندې دې الله عز وجل ظاهر شاه وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي، ځکه د یو لوی علمي مرکز د پاره خدمت کړی چې تر اوسه پورې افغانانو ته افتخار ده. الله دې کله وروړه ده د جامعې دارالعلوم دیوبند په اړه باندې